بسم الله الرحمن الرحیم. شل مهارتونه چې له تاسو څخه یو فوق‌العاده مدیر جوړوي. زه یم عزیزالله جهانی، یو له یوې بلې نوې ویډیو سره د جهانی اکاډمۍ یوټیوب چینل نه تاسو ته ښه راغلاست وایم. کوم چیرې ویډیو خوښه شوه ویډیو در سره لایک، نظریات هم په کمنټ کې ورسره شریک کړئ، ویډیو در سره شیر کړئ تر څو نور ملګري هم له دې ویډیو څخه برخمن شي. نو که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي لیدونکي یاست یا نوي راغلي یاست، د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب او په څنګ کې د بیل یا زنګ بټن هم ووهئ. شل مهارتونه چې له تاسو څخه یو بریالی او فوق‌العاده مدیر جوړوي. په هر کاروبار کې د بریا لپاره یوازې فوق‌العاده نظریات یعنی ایدیا او مسلکي کاري اخلاق ته اړتیا نه لري، بلکې یو مسلک مناسب او لایق افرادو ته هم اړتیا شته. د دې لپاره چې وکولی شي ښې اړیکې ټینګې کړي، باید په رهبرۍ او مدیریت کې په یو مسلکي مدیر باندې بدل شي. په خپل ټول 18 کلنه مسلکي فعالیت کې مې ډېر زیات څیزونه زده کړي او دا هم ګڼئ د یو کار د رامنځته کوونکي په توګه لا هم زده کړې کوم. هرومرو په دې باندې پوهېږم چې نوي څیزونه زده کړه او دغه راز د نوي تجربو ترلاسه کول له تا سره د کار په توګه ښه مرسته کولی شي. اول، هیڅکله مه تسلیمېږئ. ښایي دا د مدیریت ټکی ډېر زیات تکرار شوی وي، خو تر ټولو غوره لارښوونه ده چې کولی شم تاسو ته ووایم د هغو افرادو لپاره کار رامنځته کونه چې په کافي اندازه غښتلی هوډ ونه لري او هڅه نه کوي اصلا مناسبه نه ده. کار رامنځته کونه د هغو کسانو لپاره مناسبه ده چې د خپل ټیم په ټولو نظریاتو مهارتونو باندې باور ولري. د یوې پروژې پرېښودل چې هر څومره ستره یا کوچنۍ وي، نه یوازې د خپل ځان لپاره بلکې د هغو کسانو لپاره چې د مدیریت او رهبرۍ چارې پر غاړه لري هم په زیان تمامېږي. دوهم، شاوخوا خلک مو شتمن دي. کله چې پیاوړی او بااستعداده همکار او همکارمندان ونه لرئ، نو د یوې نوې پروژې ترسره کول څو برابره سختېږي. نو تل د خپلو نظریاتو د ترسره کولو لپاره غوره کارمندان وټاکئ او خپله ټوله هڅه وکړئ تر څو له خپل ځان سره یې وساتئ. دوهم، هم مدیر اوسه هم شاګرد. تر ټولو مسلکي بریالۍ اړیکو کې افراد له متقابل درناوي څخه برخمن دي او تل د زده کړې په لټه کې دي. د یوې رهبرۍ په توګه باید وکولی شي د خپلې ډلې په غړیو پوهه او وړتیا لوړه، البته په دغه اندازه باید له هغې څخه څیزونه هم زده کړي. څلورم، ځواکمن او په ځان باندې باور کوونکی اوسه. ډېر کسان په هغه مدیرانو باندې په ډېره سختۍ سره باور کوي کوم چې په خپل ځان باور نه لري. نو په دې کړکېچ او بې ثباته شرایطو کې هم پر خپل ځان باندې باور ولرئ او مثبت فکر اوسئ. کله مو چې کارونه په شک او دوه زړه‌توب سره ترسره کوئ، نه یوازې په خپله لید باندې منفي اغېزه ښایي، بلکې د ډلې د غړیو لید هم خرابوي. پنځم، د مخ-پر-وده کاروبار لپاره مخ-پر-وده افرادو ته اړتیا لري. ټول کارمندان د ودې پر حال کې دي، البته د یو مسلکي تجربې د لرلو لپاره مثبت لید، وده او د زده کړو ته اړتیا لرو. له کوچنیو تېروتنو څخه تېر شئ او هڅه وکړئ چې د ټیم غړو ته مو درس ورکړئ، نه دا چې د هغې تېروتنې په خاطر وتاړئ. باید خپل کارمندانو ته د زده کړې فرصت ورکړئ تر څو د ټیم لپاره مو ښه او غوره غړی شي. په یاد مو وي ښایي تاسو ښه مدیر وئ، خو تل کولی شئ په غوره مدیر باندې بدل شئ. شپږم، ماتې د یوه واقعیت په توګه ومنئ. ټول کاروبار یو وخت ماتې خوري. د دې پر ځای چې تل د نورو د ماتې په لټه کې واوسئ، د خپلې زده کړې او پرمختګ لپاره د هغو له تجربو څخه ګټه واخلئ، یوازې د دې لپاره چې ماتې خوړونکي کاروبار مو ډېر لیدلی دی. خپل نظریات مو مه خوشي کوئ. اووم، د بدلون په دوران کې د افرادو د مدیریت تر ټولو سخت کار دی. د فردي او چاپېریزې بدلونونو پر مهال کارمندان مو ډېر سخت دوران تېروي. باید زغم ولري او په یاد مو پاتې شي چې کاروبار مو هڅه او صبر او زغملو ته اړتیا لري. تل نرم واوسئ، خو هر څه هم مه منئ. د دې مواردو ترمنځ د توازن د رامنځته کولو تر ټولو سخت کار چې تر دې دمه مو لرلی دی. اتم، ستر کب په کوچني حوض کې بریا ته د رسېدو لپاره ډېر چانس لري. که په کافي اندازه ځواک ونه لرئ، نشئ کولی ښه مدیر واوسئ. نو هېڅکله د هغې ډلې رهبري چې د مدیریت کولو وړتیا ونه لري پر غاړه مه اخلئ او تل خپل اقتدار نورو ته په درناوي کولو سره خوند کړئ. نهم، په یوه برخه کې ښه شئ او وروسته د خپلو وړتیاوو په ډېرښت پسې ولاړ شئ. کله چې په یوه څیز کې تر ټولو غوره واوسئ او یا په نورو برخو کې له ځانه منځګړیتوب ښکاره کړئ، په بشپړه توګه غوره وګڼئ چې په یوه څیز کې تر ټولو ښه شئ. او کله چې مو خپل کاروبار مو تازه په لاره اچولی دی، نو هڅه وکړئ چې کاروبار مو په
ځانګړي برخه کې ډېر ښه وي. وروسته تر دې چې په هغه برخه کې مو ښې کړنې ولرلې نو کولی شئ چې نورو برخو ته هم ننوځئ. لسم: په ملي کچه د بریاو لپاره یو ښه ټیم جوړ کړئ. په ملي کچه سیالۍ او رقابت ډېر پراخه دی او لوړ مهارتونو او استعدادونو ته اړتیا لري. ښایي په خپل ښار د یوې ډلې پر وړاندې ښې کړنې ولرئ، خو په ملي کچه له بریاو څخه به یې بې برخې پاتې شئ. نو لږ انرژي مصرف کړئ او یوه ښه ډله جوړه کړئ چې په هغه کې بېلابېل استعدادونه، وړتیاوې او لیوالتیاوې شتون ولري او په ګډه د یوې موخې څارنه کیږي. 11: د هغو افرادو کاروبار څخه چې ستاسو د ودې مخه نیسي لرې شئ. تل باید هغه افراد او پروژې چې د کاروبار مخه مو نیسي خوشي کړئ. کله ډلې څخه د یوه غړي وړتیا مناسبه نه ده او نشي کولی چې له وړتیا وکړی شي، نو اجازه ورکړئ چې له ډلې څخه مو بهر شي. دغه راز هغه فعالیتونه چې د کاروبار لپاره مو مناسب نه دي پرېږدئ. د نورو د استعدادونو ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ. هېڅوک چې یوازې د خپل میز تر شا کښېني او امرونه وکړي یو بریالی او موفق او یو فوقالعاده مدیر نه دی. یو ښه مدیر په کاروبار کې ډوبېږي او خپل ذهن هوښیار ساتي، نو باید د خپلې ډلې تر ټولو هڅوند افراد اوسي. کارمند ته دا ښکاره کړي چې د سازمان کې مو کار څنګه دی او کولی شو د خپلې ډلې له غړیتوب سره ښې اړیکې ولرو او په ژوره او بریالۍ رهبرۍ باندې بدل شي. د کار له پیل څخه 14: د کار له پیل څخه مخکې په اړه ښه فکر وکړئ. کله چې له چمتووالي او فکر کولو څخه پرته کار پیلوئ، د خپلې ډلې غړي هم په خپل ځان پسې راکاږئ. د لومړي ګام او پورته کولو څخه مخکې په دې باندې ځان ډاډه کړئ چې هغه کار نه پیلوي کوم چې ترسره کولو لپاره وړتیا نه لري. په دې ډېر احتیاط پکار دی چې تر څو په راتلونکي کې پښیمانه نه شي. 15: حریص مه اوسئ. ډېر زیات مدیران شته چې د پیسو حرص د هغې کنټرول په خپل لاس کې اخیستی دی. د پیسو ځواک سرچینې لپاره د خبرو کولو پر مهال حریص مه اوسئ. د یوه مسلکي افراد لپاره حریص اوسېدل ښه نه دي او کولی شي په اوږده مهال کې ستاسو کاروبار ته زیان واړوي. غوره ده چې خپل پوهه او تجربې له نورو سره شریکې کړئ او له هغو څیزونو څخه چې په خپل واک کې لرئ له نورو سره د غوره اړیکو د ټینګښت لپاره ګټه واخلئ. 14: مه پرېږدئ چې کوم څوک مو د ماتې لامل. پخپله باید د هغه کارونو د بریا او ناکامۍ مسؤلیت پر غاړه واخلئ. که غواړئ چې ماتې وخورئ نو غوره ده چې پخپله تصمیم سره ماتې وخورئ. د خپلو کارونو په اړه ځواب ویونکي واوسئ او هېڅکله د خپلې ماتې لپاره نور مه رټئ. 15: دوه اړخیزې اړیکې ټینګې کړئ. کوم کسان چې تاسو سره مرسته کوي او پر وړاندې هېڅ غوښتنه نه لري نو له هغې سره اړیکې مه پرې کوئ او خپل دوه اړخیزه اړیکې وساتئ، ځکه په پرې کېدنه ډول تاسو هغه کسان یاست چې کولی شئ هغې ته ګټه ورسوئ. کله هغه سره اړیکې پرې کړئ تاسو او ستاسو کاروبار په ګټه نه وي او له دې چارې څخه مو هیره مه لرئ. 18: په فرد پوره منحصر مدیر اوسئ. د رهبرۍ او مدیریت ډول یعنې د سازمان ډلې او موخې په اندازه پورې تړلی دی. که یو مدیر په توپیري تګلارې سره تاسو رهبر کوي، خواشیني کېږئ مه، ځکه هرومرو تاسو کاري شرایط له هغې سره توپیر لري. 19: د لید ښه والي او شریکول مو ډېر مهم دي. د شرکت له ودې سره مو باید لید هم وده وکړي. تاسو او ډله مو هغه کوچني موخو ته چې د رسېدلي یاست پر دې مه راضي کېږئ او اجازه ورکړئ چې لید مو او هغه له ځانګړي کسانو سره شریک کړئ. د مثبت لید لرونکي اوسئ. په هر کار کې ډېرې زیاتې سختۍ او ننګونې شتون لري. هېڅوک له بدمرغه او تر یوې توند لرونکي مدیر څخه پیروي نه کوي. هر کار کې ډېرې زیاتې سختۍ او ننګونې شتون لري. هېڅوک له بد اخلاقه او توند رو لرونکي مدیر څخه پیروي نه کوي. نو په خپله موخه کې دا زموږ د نن ورځې ویډیو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو چېرې ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک، نظریات هم په کومنټ کې راسره شریک کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. چینل درسره سبسکرایب کړئ. هیله ده چې خوشحاله، آباد او سوکاله اوسئ.